الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو مستمعینو مشاهدینو د پیغام ټي وي او چینل مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې درس عنوان او موضوع ده هغه احکام د وینې چې تعلق لري د زنانه سره چې هغې ته وایي نفاس. په تیر درس کې د حیض مربوط مسائل ذکر شو او په دې درس کې به د نفاس مربوط مسائل او احکام هغه ذکر کیږي. لکه څنګه چې دا د زنانو عوارض دي، مسائل دي او د مسلمانانو په مجتمع کې زنانو دپاره اسلام ځانګړتیاوې او خصوصي مسائل ورته ذکر کړي دي. په کار ده چې دغه زنانه د داسې مسایلو نه ځان هغه خبر کړي، ځکه دا دین شریک دین دی، دا د نارینه هم دی د زنانه هم دی. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیثی مبارک کې فرمایلی دی چې زنانه چې دي النساء شقائق الرجال، دا د نارینه‌و یو قسم او نوع ده او قرآن کریم کې احکام چې بیانیږي اکثره مخاطب په نارینه دي، خو ضمناً طبعاً زنانم پکې مراد دي. د دې وجې نه په دې درس کې به بعضې داسې مسائل او احکام چې هغه د نفاس سره تعلق لري. نفاس هغه وینې ته زنانه ته وایي چې هغه د هغې د ولادت چې بچی او بچی پیدا شي د هغې نه وروسته کومه وینه چې خارجیږي بهیږي هغه ته دم النفاس وایي. او دغه دم النفاس په دې کې یو مسله د مسایلو نه غدا ده چې کله زنانه ولادت وشي، وضع د حمل وشي، بچی او یا بچی پیدا شي، لیکن په دې وخت کې دی وینه ونه ګوري، وینه ورسره او د ولادت نه پسې هغه نه ګوري او نه وي، نو دغه زنانه احکام دی
نفسا او د نفاس نه پې تطبیقیږي. د دې وجې نه په دې زنانه باندې غسلم بیا واجب نه دی. دارنګه دی به د روژې قضایي نه راګرځوي بلکې روژه به نیسي. د دې وجې نه دا وینه نه ده، نفاسه نه ده، نو د دې وجې نه په دې به احکام او مسائل د نفاس نه پې تطبیقیږي. خو کله چې د زنانه علامات د ولادت ولیدله، په دې معنی زنانه ده هغه دې وخت کې د خپل د ولادت نه مخکې هغه وینه ونه لیدله، نو په دې وخت کې هغه وینه او اوبو چې ښځه د ولادت نه څه موده مخکې هغه وګوري وویني، نو په هغې باندې د نفاس احکام نه جاري کیږي، بلکې د هغې وینې ته وینه د استحاضه وایي. بله مسله هغه دا ده چې هغه وینه چې د ولادت نه یا د ولادت په دوران کې د ښځې نه خارجي، په دغه مسله کې لږ توجه زنانو له پکار دی. هغه دا چې دغه د نفاس وینه ده اگر که ماشوم لا پیدا شوی نه دی او یا د ماشوم څه برخه خارج شوی او راوتی، نو په دغې زنانه باندې هغه لمونځ فرض نه دی چې د ولادت په دوران او په محال کې پرې راغلی وي، هغه وخت هغه پې فرض نه دی. نو دې وجې نه د نفاس ورځې به د کوم وخت نه حسابیږي، دا یو بله مسله. د نفاس وینه کله چې ماشوم د مور د خېټې نه په کامله طریقه مکمله هغه خارج شي، نو په دغه وخت کې به د نفاس هغه ورځې به هغه حسابي د ماشوم د ولادت پسې. بله مسله هغه دا ده چې د نفاس کمه موده څومره ده او زیاته موده یې څومره ده. لکه څنګه چې د حیض دپاره کمه موده او زیاته موده علمای کرامو، فقها او مجتهدینو او د دې اسلامي امت دعوتګرو ذکر کړي، دغه شانته د نفاس هم کمه موده او زیاته موده هغه شته. د نفاس د لږې مودې دپاره حد نسته. که چېرته بچی وزیږي او بیا سمدستي وینه بنده شي، نو په دې وخت کې غسل پې فرض دی او لمونځ به کوي او روژه به نیسي او خپل عبادت به د الله سبحانه وتعالی ترسره کوي. او د 40 ورځو پورې دی به خامخا انتظار نه کوي چې زما به 40 ورځې پوره شي نو زما نفاس به ختمیږي. نه، کله نفاس د بعضې زنانو 2 ورځې شي، 4 ورځې شي، 5 ورځې شي، 10 ورځې شي، هغه زیاته موده چې ده د نفاس هغه چې ده 40 ورځې ده. نو دې وجې نه د علماو په دې اتفاق دی د ټولو امامانو، مجتهدینو، فقهاو چې د نفاس ډیره موده، اکثره موده هغه 40 ورځې کیدی شي. که د دې نه هغه د نفاس وینه زیاته شي، په دې معنی ولادت شوي، نو هغې لره به اعتبار نه وي. په دې معنی چې دی به غسل کوي او دارنګه بیا به منظم کوي او د حیض د هغې زمانې سره
موافق شي چې د حمل نه مخکې وه نو بیا په دې وخت کې دغه وینه د حیض دی. په دې کې بعضې زنانه خطا کېږي، هغه ده چې دوی خامخا 40 ورځې انتظار کوي. په دې 40 ورځو کې اگر که دا وینه د ده بنده شوي، دی په دې سوچ وي چې د نفاس موده 40 ورځې ده. نه، دا اکثره موده ده. کیدای شي 15 ورځې کې وینه بنده شي، 10 ورځو کې بنده شي. د دې وجې نه زنانو یو استلام ده، وایي 40 د پلاني کره وړم. دی 40 ورځې نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه عبادت کوي، نه تلاوت کوي، او نه ذکر و اذکار او دعا کوي، او حال د دا وینه به بنده وي، وچه وي. نو دا تصور او دا سوچ غلط دی. دا هغه چې کله زنانه زیات نه زیات چې وینه د هغې راشي د نفاس د ولادت نه وروسته د ماشوم نو هغه تر 40 ورځو پورې، که د 40 ورځو نه اخواته وینه د دې زنانه بهېدله، خارجېدله، هغه به بیا استحاضه حسابېږي. په دې معنی چې دی به غسل کوي په 40مه ورځ، او د هغې نه وروسته به لمونځونه هم کوي، روژه به هم نیسي، ذکر، دعاګانې، عبادت، طاعت، بندګي، هغه کې به دی دوام ورکوي. پاتې شو یو بله مسله، هغه دا ده که چېرته یوه ښځه 2 بچي وزېږي یا 3 وزېږي، 4 5 وزېږي، دا چې کله زنانه وي شته او د سوشل میډیا باندې دا راځي پلاني زنانه 2 ماشومان وشو، 3 وشو، 4 وشو، چې هغه ته څوک دوګانګي وایي. د دې وجې نه نو د اول بچي نه به د دې نفاس د پیدا کېدو هغه د اول بچي نه هغه به حسابي، نه د دوم، نه د دریم، نه د څلورم. اعتبار به هغه د اول بچي نه وروسته د وینې حساب به شروع کېږي. بله مسله هغه دا ده، هغه وینه د ماشوم د غورځېدو نه وروسته چې خارجېږي دا به خالي نه وي. که چېرته د دغه وینې ضایع شوی ماشوم، څه معنی؟ په دغه وخت کې چې دی ولادت کوي، دغه ماشوم عمر یعنی دغه جنین او دغه حمل نقصان وکړي، هغې ته سقط وایي یا ضایع وایي. نو که چیرې د دې موده د مور په ګېډه کې 80 ورځې او یا د هغې نه کم وي، نو دغه بیا وینه استحاضه حسابېږي. او که چیرې دغه وینه د هغه ماشوم عمر د مور په ګېډه کې 90 ورځ 90 ورځ، نو بیا په دغه وخت کې دا د نفاس وینه. او که چیرې د 80 ورځو د 90 ورځو په منځ کې دغه ماشوم ضایع شي، نو بیا به حکم د ماشوم خلقت ته به ګوري. که چیرته د انسان شکل او خلقت پکې موجود و، پوره و، نو دغه بیا د نفاس وینه ده چې دینه وروسته هغه بهیږي، خارجېږي. او که پوره شوی نه و، ناقص خلقت و شکل و نقش ناقص و، نو بیا په دې وخت کې دا وینه د استحاضې ده او وینه د نفاس هغه نه ده. د دې وجې نه په دې مسایلو کې یو بله مسله زنانو ته هغه هم ضروري ده چې ځان پې پوه کړي چې کله یوه ښځه د 40 ورځو په منځ کې پاکه شي، وینه بنده شي، او بیا د 40 ورځو د پوره کېدو نه مخکې دوباره هغه وینه راشي او وینه جاری شي، نو دې وخت کې زنانه باید ځان پوه کړي چې هغه طهر چې ښځه د 40 ورځو په منځ کې ویني او د نه ځي، نو هغه طهر
او پاکوالی دی. غسل به کوي او مونځ به هم کوي، او که چېرته د 40 ورځو د پوره کېدو نه مخکې بیا وینه دی وویني او وینه ترې جاري شي، نو بیا د هغې حکم د نفاس دی، او همدا حکم به جاری وي او وي تر څو چې 40 ورځې پوره شوی نه وي. نو دې وجې نه د ښځو دپاره داسې مسلې په دې مسلو باندې علم راوړل دا ضروری دی. په مستحاضه ښځه چې هغه ښځه چې د مرض د وجې نه وینه ترې جاري وي روانه، نو فرض دی چې دی به په دې دوران کې لمونځ هم کوي، روژه به هم نیسي، خو د هر لمانځه دپاره به مستقل اودس کوي. کله چې یو ښځه د لمر د پناه کېدو یعنې ډوبېدو نه مخکې د حیض او نفاس څخه پاکه سي، نو په هغې باندې د دغې ورځې د ماسپښین او مازدیګر لمونځ دواړو ادا کول فرض دي. او کله چې د سهار د لمانځه نه مخکې پاکه شي، وینه بنده شي، نو هغه به د دغې شپې د ماښام او د ماخوستن دواړه لمونځونه هغه به ادا کوي. بله مسله کله چې یو زنانه باندې د لمانځه وخت راشي او بیا د لمانځه د ادا کولو نه مخکې حایزه سي او یا نفاس شروع شي، نو د دغې لمانځه قضایي پرې فرض نه ده. په دې باندې ځان پوهېږي. او بل هغه ښځه باندې چې د حیض یا د نفاس نه پاکي راشي، پاکه شي، د غسل کولو په وخت کې د ویښتو خلاصول، د چوټیو کولاوول دا فرض دي. او کله چې د جنابت نه غسل کوي، بیا د کوسیو خلاصول، د ویښتانو خلاصول، بیا دا پې فرض نه دي. بله د حیضې او نفاس والا زنانه سره جما کول دا حرام دي، ناروا دی. يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض. لیکن د نور بدن نه خوند اخیستل، تمتع استفاده کول، هغه ما سوا د فرج او د قبول نه نو بیا جایز دی. د مستحاضې زنانه سره جما کول چې حیضه او نفاسه نه هغه مکروه دی، البته د ضرورت په وخت کې جایز دی چې د خاوند خبر او طاقت نشي کېدی. د مستحاضې زنانه دپاره د هر لمانځه دپاره غسل کول دا مستحب دی. که چېرته د هغې نه عاجزه شي د هر غسل نه، نو بیا د ماسپښین او مازدیګر لمانځه دواړو دپاره یو غسل وکړي، او د ماښام او د ماخوستن د لمانځه دپاره د بل غسل وکړي، او د سهار د لمانځه دپاره د ځان له بل غسل وکړي. نو چې په یوه شپه ورځ کې 5 لمونځونه دي، 3 غسلونه پکې راغله. د دې وجې نه او که د دې نه هم عاجز شي، نو بیا په دې باندې د هر لمانځه دپاره تازه او نوی اودس کول دي، او بیا دې په هغې باندې د لمونځ وکړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو په دې مسایلو او احکامو باندې زموږ او ستاسو زنانه پوه کړي، او په دین باندې د الله فقاهت زموږ ټولو نصیب وګرځوي. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد